د قزاقستان لوړپوړي پلاوي سفر چې مشرۍ د دغه هیواد د لومړي وزیر مرستیال او د اقتصاد وزیر سریک ژومانګارین کوله کابل ته د اقتصادي اړیکو د پراختیا په موخه ترسره شوی و او پای ته ورسید. ژومانګارین په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ظرفیت ډیر لوی دی، خو د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه چې پخوا نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې وه، تیر کال 540 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. هغه ټینګار وکړ چې اوسنی هدف دا دی چې اقتصادي اړیکې له ساده سوداګرۍ څخه عملي همکاریو او ګډو پانګونو ته انتقال شي. موږ د سوداګرو ترمنځ همکاریو ته اړتیا لرو، ځکه یوازې پیر او پلور یعنی ساده سوداګري خپل محدودیتونه لري. له همدې امله زه فکر کوم چې له کلونو همکارۍ وروسته اوس د عملي همکاریو نوي پړاو ته داخليږو. د دې سفر په ترڅ کې د کوک اسکارو یعنی کاک اسکارو د تولید د فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک شو چې دا لومړی ځل دی داسې کار ترسره کیږي. سربیره پر دې مخکې د قزاقستان د سوداګرۍ خونه په هرات ښار کې پرانستل شوې وه او د شنبې په ورځ مو په کابل کې هم د قزاقستان د سوداګرۍ خونه پرانسته. د هغه په وینا په دې سفر کې د طبي تجهیزاتو د همکارۍ، قزاقستان ته د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د صادراتو د زمینې برابرولو او د اوړو او غوړیو په څیر د ځینو بنسټیزو توکو د برابرولو په برخه کې هم هوکړې شوې دي. هغه زیاته کړه چې په مزار شریف کې د قزاقستاني موټرو د مونتاژ امکان هم تر ارزونې لاندې نیول شوی دی. دا ټولې خبرې د راتلونکو همکاریو پر محور راڅرخيږي. د قزاقستان یو لوی سوداګریز پلاوی او د سوداګریزو شبکو استازي هم دلته راغلي دي، ځکه موږ لیواله یو چې د افغانستان د محصولاتو صادرات د قزاقستان بازارونو ته زیات شي. دغه محصولات تر ډیره میوې او سبزیجات دي. موږ به د خپل سوداګریزو شبکو لارې هغوی ته اسانه لاسرسي تضمین کړو. په همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دې سفر اصلي تمرکز د شویو هوکړو عملي کول وو او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ نږدې 25 سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شوي دي. هغه زیاته کړه چې دواړو لورو د شاوخوا $500 میلیونه په ارزښت د اوسپنې پټلۍ د پروژې او د قزاقستان له لارې د ترانزیټي دهلیزونو د رامنځته کولو په اړه هم خبرې کړې دي. در عموم یک سطح تجارت آقای سید مولا برادر و وزارت صنعت و تجارت که در حدود $3 میلیارد است ما تعیین کرده بودیم، می‌خواهیم که ما هدف خود بسیار نزدیک بکنیم و امروز امکانات ازی است. د دواړو هیوادونو چارواکو هیله څرګنده کړه چې دغه همکاري به د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ییزو لارو ته د افغانستان د نښلېدو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.